سلامونه او درنښت اوس مو پام راړوم د دې ساعت خبرونو ته د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې پر یو امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې 9 پاکستاني پولیس وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د پاکستاني پولیسو په دې برید کې اوښتې مرګ ژوبله تایید کړې او ویلي دي چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښتې څو ساعته دوام درلود. په وژل شوو کې یو جګپړی افسر هم شامل دی او ویل کېږي چې د یو شمېر ټپي شوو پولیسو وضعیت نازک دی. له همدې امله ښایي د وژل شوو شمېر نور هم ډېر شي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د سیمه ییزو ټاکنو لا ترسره کېدو سره هممهاله اعتراضونه پر تاوتریخوالو اوښتي او د راولکوټ ښار په شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دېرشو ډېر کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې د ټاکنو د دویم پړاو له ترسره کېدو مخکې رامنځته شوي دي. په کشمیر کې د تاوتریخوالي په دوام په دې سیمه کې د سیمه ییزو ټاکنو پر مهال پاکستاني پوځي رژیم یوځل بیا پر راولکوټ کې پر ولسي وګړو نیغ په نیغه ډزې کړي چې له امله یې ګڼ شمېر کشمیري لارویانوال وژل شوي دي. د دې سره سم د دغه هېواد چارواکو په نښتو کې د یوه امنیتي سرتیري او لږ تر لږه 3 اعتراض کوونکو وژل کېدل تایید کړي. خو د اعتراضي ډلې مشران وایي چې د وژل شوو شمېر تر 150 ډېر دی. ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता. رویټرز راپور ورکړی چې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې له سیمه ییزو ټاکنو سره هممهاله لرونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. سرچینې لیکلي د خلکو د ګډ اقدام کمیټې مشران چې سیمه ییز حکومت یې فعالیت منع کړی ادعا کوي چې د راولکوټ ښار په شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې تر 10 ډېر لارویانوال وژل شوي دي. जिंदगी की बाजी हार चुके हैं. बाज वीडियोज आई हैं बिल्कुल सीधा लोगों पे आम शाहराहों में लोग भाग रहे हैं. जिस तरह परिंदों पे गोलियां चलाई जाती हैं इस तरह लोगों पे गोलियां चलाई गई. पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस बर्बरियत की इंतहाई सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है. बल्कि तमाम पाकिस्तान के उन लोगों को जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो रूल अफला पे यकीन रखते हैं, जो इंसानी हकूक़ पे यकीन रखते हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, हम सबको इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ होकर कश्मीरी अवाम या जहाँ भी अवाम के हकूक़ की बात हो रही है उनका. په کشمیر کې مخکې هم خلک وژل شوي دي او پرون په مستقیم ډول په خلکو باندې داسې ډزې وشوې لکه څنګه چې دوی د مرغیو په څیر ښکار کیږي. موږ دا وحشت په سختو ټکو غندو. موږ د پاکستان له ټولو اتباعو څخه غوښتنه کوو چې موږ ټول باید د دې ظلم په وړاندې د کشمیري خلکو سره په یووالي کې ودرېږو. د راپور د معلوماتو له مخې د انټرنیټي ستونزو او د پراخې ګډوډۍ له امله د تګ راتګ پر لارو د ستونزو له امله د څه باندې 10 کسانو د وژل کېدو ادعا په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د رویټرز د راپور د مخې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د ټاکنو په لومړیو پړاو کې چې د دوشنبې په ورځ د میرپور کوټلي او بهمنپیر په سیمه کې ترسره شول له 13 څوکیو څخه 9 څوکۍ ګټلې دي. سرچینې لیکلي ټاکل شوې وه چې ټاکنې د جولای په 20 په یو پړاو کې ترسره شوې وې. خو چارواکو د امنیتي اندېښنو له امله هغه په 3 پړاوونو ویشلي. ټاکل شوې چې د ټاکنو 2 او 3 پړاوونه په ترتیب سره د اګست په 2 او 10 ترسره شي. په راپور کې راغلي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټاکنو کې د درغلیو د ادعا له امله دغه ټاکنې بایکاټ کړي دي.
د امریکا پوځ اعلان کړی چې په منځني ختیځ کې پر خپلو ځواکونو د ایران د برید له هڅې وروسته پر ایران د هوایي بریدونو تازه لړۍ پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي پر ایران به پراخ بریدونه وکړي او زیاته کړې ده چې اوس د امریکا وار دی. بل لوري ته د ایران سپاه پاسداران ویلي چې په اردن کې د امریکا پر یو پوځي مرکز هوایي اډې او بلاستیک توغندي توغولې دي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنټکام ویلي چې نن سهار وختي په ایران کې پر لسګونو پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. د سنټکام په خبره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې دغه عملیات په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د پرونیو توغندیزو بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د سپاه پاسدارانو اړوند لسګونه اهداف چې پوځي قومندانۍ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تاسیسات د څارنې او ساحلي دفاع مرکزونه او د ایران سمندري وړتیاوې پکې شاملې دي په نښه شوي. په ورته مهال ایراني رسنیو هم راپور ورکړی چې د بندر عباس، ابو موسی، کیش او قشم ټاپوګانو او هرمز تنګي په شاوخوا سیمو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رئیس رسم د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا په اردن کې پر خپلو پوځیانو له برید وروسته ایران په سختۍ په نښه کړي. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. مونږ به پر هغو ډیر سخت ګزارونه وکړو. پر مونږ 15 توغندي وتوغول شول چې په ساعت کې شاوخوا 8500 میله سرعت درلود، خو ټول 15 توغندي له هدف ته رسیدو مخکې وویشتل شول او پر ځمکه راوغورځول شول. سره له دې هغوی برید وکړ. نو اوس زموږ وار دی. دا په داسې حال کې چې د ایران سپاه پاسدارانو د سې په ورځ اعلان وکړ څو پلاستیک توغندۍ په اردن کې د امریکا د یو هوایي اډې او یو پوځي مرکز پر لور توغولې دي. په همدې حال کې الجزیرې راپور ورکړی چې د مصر د میات ښار کې د امریکا د طبیعي ګازو پر مرکز نامعلومو بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د راپورونو مخکې تر برید وروسته په کشتیو کې پراخه ورلګېدنه رامنځته شوې ده. د مصر حکومت په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. د میات د طبیعي ګازو د پروسس سټیشن د مصر پټرولیم په سکتور کې یو له خورا مهمو او ستراتیژیکو پروژو څخه دی چې د کلنۍ تولید ظرفیت یې 15 میلیونه ټنو ته رسیږي. په عراق کې په ځینو اهدافو د سعودي او امریکا له ګډو بریدونو وروسته په مصر کې په امریکایي تاسیساتو له بریدونو داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې د جګړې بل شوی اور قرار د عربي هیوادونو لمنه نیسي. درنو لیدونکو، زموږ خبري ساحت په همدې ځای پای ته ورسېدو. تر بیا ښې چارې.